سلامونه حفیظ الله ستوري شیرانه یم د بلوچستان ایالت د سر ښارکوټې په بیوټمز پوهنتون کې یو. تاسو وایس اف امریکا ډیوا ګورئ. نن موږ له یو ځانګړي خپرونې سره ستاسو لپاره د ډیوا پر سکرین باندې حاضر سوي یو. په بیوټمز پوهنتون کې نن د دې پوهنتون 19م کنوکیشن و چې شاوخوا 800 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې فارغه سوه. دوی سندونه ترلاسه کړه. له 22 څانګو څخه دغو زده کوونکو خپلې زده کړې ترسره کړې. په دې کې شاوخوا 40 زده کوونکي او زده کوونکي داسې وو چې هغوی د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړي وو. د تعلیم پر موضوع به خبره کوو، په خاصه په پښتني سیمو کې د زنانو یا د نجونو د تعلیم پر ګټه، پر فایده او په څه ډول نجونه کولی سي او په څومره اساني او په څومره ګرانه دوی تر دې ځایه پورې راغلي دي. له موږ سره دوی زده کوونکي دي. د یوې زده کوونکې مورکۍ هم راسره ولاړه ده چې هغه څومره نن خوشحاله ده. ستاسو نوم راته ووایاست؟ زه فاطمه ایوب خبره کوم. فاطمه، تاسو ته مبارکي وایو. په کومه هغه کې مو څانګه کې تاسو سند ترلاسه کړ؟ څو کاله مو سبق ویلی دلته؟ موږ دلې بي اس سایکولوژي کړې ده. 4 کاله مو دلې سبق ویلی دی. نن مو کنوکیشن دی. څومره خوشحاله یې؟ ډېره زیاته خوشحاله یم، ډېره زیاته خوشحاله یم چې بیانولی نه سم. او کور والا مې دغه طرح خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي. نو دا شان تاسې وګورم نوره خوشحاله سم. نو دغه نن ورځ چې کومه راغله، لکه دې لارې ته دغه مقام ته چا را رسولي؟ دې لارې ته مطلب چې سپورټ کړی یم هغه خپله فیملي ده. ما ورور دی، خور مې ده، مور مې ده. نو دوی ګردو سپورټ کړی یم، په دې تر دا ځای را رسېدلی یم او خپل محنت مې هم دی. ښه. نو هسې څو کاله تاسو دلته سبق ووایئ؟ 4 کاله مې دلته سبق ویلی. ښه. ډېره مننه مورکۍ. اول خو ستاسو د بچۍ دغه چې کوم نن دغه د ویاړ ورځ ده، پر دې تاسو ته مبارکباد وایو. تاسو به خپل نوم راته ووایاست، بیا به دا راته ووایاست چې ته څه احساسوې نن ورځ؟ زما نوم سیدی بختوره ده. زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما بچۍ دا ډګري اخیستې ده او د هر چا بچیان د خدای دغسې کامیابه کړي لکه نن چې زما بچۍ کامیابه ده. او زه هر مور هر پلار ته دا خواست کوم که د چا ورونه وي، که د چا خویندې چې خپلو بچیانو باندې د تعلیم وکړي، خاص کر په نجونو دې وکړي. ولې د نجونو د تعلیم زیات ضرورت دی. الکان خو بیا هم وروره یو دوکان کې مزدوري کولی سي، یو لیړۍ چلولی سي، یو پانډیتوب کولی سي، یو کولنګ بیلچولی سي. نجونو خو دغه نسي کولی، بس دغه تعلیم کوو کې دوی پرایویټ جوب هم کولی سي، دوی یو پرایویټ اداره کې کار هم کولی سي. نو هر سړي ته زما دا خواست دی چې په خپلو بچیانو د ښه تعلیم وکړي. زموږ پښتانه خاص کر د تعلیم مزاخه خپل بچیان او خپلې بچۍ ډېرې لرې ساتي. خو زما دا ورته خواست دی چې تر بچیانو دې زیات اهمیت خپلو بچیو ته ورکړي، لوڼو ته ورکړي. مورکۍ، تاسو به نورې خبرې هم کوو. له موږ سره یو بله خورکۍ هم ولاړه ده. ستاسو نوم؟ زما نوم سمیه نور دی او زه په کام باندې یوسفزۍ یم. بیسیکلی زه له ژوبه دغه کوم تعلق ساتم، لیکن سټډیز دپاره کوټې ته راغلی یم. ښه. نو تاسو په څه کې ډګري کړې ده؟ ما په بي اس بایوټیکنالوژي کې کړې ده. بایوټیکنالوژي کې که خلکو ته وویل چې بایوټیکنالوژي څه ده؟ دا کې میډیکل کې هم ډېر زیات سکوپ دی، دغسې په فوډ کې هم ډېر زیات سکوپ دی چې موږ نوې وخت سره دا فوډ شیان ختمیږي. موږ هغه د موډیفیکیشن دپاره کوو. میډیکلز کې داسې په دغه کې بیماریانو دپاره ډېر دغه دی وایو پکې، او بیماریانو دپاره چې موږ علاج پیدا کوو هغه پکې دغه کوو. لکه دا اوسني حالات، کلایمټ چینج او دا موسمونه چې بدلیږي، نو په دې کې د ستاسو د ډګرۍ ګټه څومره زیاته ده یا هغه څومره اهمیت لري؟ څومره تاسو؟ ډېر زیات اهمیت لري، کیونکې ساینس دغه ده نه، نو هغه ګرد مطلب ساینټسټ یې دغه شان دغه کوي. ګوري او هر شي کې تقریبا بوټو دغو سره دا سره ستاسو کار وي، تاسو پر دې باندې کار کوئ. فاطمه، دا 4 کاله دې څنګه تیر که؟ داسې تعلیمي ادارې ولې دومره ضروري دي چې هغه د سبق د زده کړې لپاره، که په دې کې د ژوند نورې زده کړې هم کېږي؟ په دې کې د ژوند نور زده کړې هم کېږي. موږ خو بیسیکلی یو مطلب موږ سایکولوژي ویلې ده. نو سایکولوژي دا خبره کوي چې مطلب هر سړي ته کم دی باید چې هغه راوځي، کانفیډنټ وي، د هغه کم ژوند دی هغه کې خوشحالیانې دی پیدا کړي. نو دا خوشحالیانو لپاره کم دی موږ باید چې دا رنګه یو انوایرمنټ وي، دا رنګه ادارې چې کمې دي دا باید چې کوټ کې نور هم ډېرې سي. دا خو یو دوی دي تر دې زیاتې سي او ښه نجونه به راوځي، دغه رنګ موږ کم به خوشحاله کېږو. څه فکر کوي ولې د نجونو تعلیم ضروري دی؟ په دې ضروري دی چې مطلب نن زه دلته ولاړه یم، نو میبي ډېر د رنګه خلک دي چې هغه تر دې ځای نسي رسېدی، خاص کر نجونه. نو ولې نسي رارسېدی؟ لکه ته څه فکر کوي؟ نو نه سپورټ کوي. ته څنګه راغلې؟ ستاسو مالي حالت څنګه و؟ تاسو چې اول ور دلته داخله اخیستله
تا سره دا پیسې وې دومره ستاسو کورنۍ حالت ته دونې نه و مطلب ما سوچ نه و کړی چې زه به تر دې ځایه د نن ورځې پورې زه راورسېږم هغه مالي حالت ویره ته چې منځ کې به ستا څخه پاتې شو بیا تا څه وکړه لکه چې بیا ما خپل محنت مې وکړی بس سکالرشپ مې واخیست یو پوهنتون خپله سیکنډ پوهنتون والا هم ماته میلاو شوی او دغه ګورنمنټ له طرفه هم ماته میلاو شوی څومره پیسې لکه تا ته میلاو شوي په سکالرشپ کې 40,000 پر سیمسټر به ماته پیسې یعنې راکولې د څلورو میاشتو چې کوم سیمسټر دی هغه کې به 40,000 روپۍ تا ته حکومت او هغه به راکولې 80,000 روپۍ تا اخیستلې او یو سیمسټر کې به ما 80,000 روپۍ اخیستې او فیس به مې هم فري وي او فیس دې هم نه و ښه ډېره مننه موږ سره یو بله پیغله هم راغله ستاسو خپل نوم راته وس آسیا ناصر له کومه ځای مو تعلق دی لورلای له لورلای څخه مو تعلق دی په کوم څه کې مو تاسو زده کړې وکړې نن مو سند ترلاسه کړی دی آخري ورځ بي اس سایکولوژي و نو هغه کې ډېر مطلب شیان مې زده کړو نه ښه د څومره خوشحاله نن ورځې په اړه به څه وایې او د ښځو د تعلیم په اړه به څه وایې مطلب زه ډیره خوشاله یم چې دا ورځ رااله مطلب ماته یقین نه کېږي چې موږ تر دا ځای رالو کوم چې موږ تعلیم کړی لورلای کې د هغه مطابق چې موږ کوم دلته رالو اوس مطلب هغه چې کوم دورې ایجوکیشن او کوم چې دا انګلیش شیونه هغه خو ډېر مطلب هغه په باره کې مطلب ډېر کم لیول باندې انګلیش یعنې تا دا ول غواړې چې هلته چې تاسو کومې زده کړې کړې وي هغه سمې نه وي کمزورې وي نو ما زه به دلته راسم هغه مقابله به نه وکړم د دا یونیورسټي خو لیکن هغه مطلب شکر الحمدلله نن موږ تر دا ځای راورسېدلو موږ ډېر خوشحاله یو نو مور پلار ورونه خویندې هغه دې په نن ورځ څه وایي هغه ډېر خوشحاله دي هغه تر ما زیات خوشحاله دي ستا تاسو له لورلای بوري سره متعلق دی چې راتلې اوله ورځ چې پوهنتون کې داخله وس بیا چې ته کله کور ته په اوله چوټۍ ولاړې نو مور پلار دې څه ویل شاوخوا عزیزانو کلیوالو هغوی څه ورته ویلو دا خبرې سوې وي چې دا مو ولې لېږلې ده یا مو ښه کړي دي یا مو ښه نه دي کړي خامخا بس هغه کو ایجوکیشن په حواله باندې بیا دوی ډېر مطلب خامخا کریټیکو دا خبرې کوله چې مطلب څنګه تا کو ایجوکیشن ته چول بیا خو کوم د خپلوان دي خو بیا خامخا دا خبره کوي لیکن کوم چې مامور او پلار دی هغه موږ ته سپورټ کو او موږ خوښه ده دا شی نو ته بل چا خبرو ته بغوښ نه نسی بالکل به چورت نمش کوی مطلب دا وجه نو نن چې تا سند واخیست ډیګری دی واخیسته مخته دی اراده څه د څه به کول غواړې ان شاء الله مخته مې اراده د سی ام اس وکم په کلینیکل سایکولوژي کې نو هغه دلیل لکه ولې ضروري ګڼئ تعلیم د ښځې دپاره د زنانو دپاره زموږ د ټولنې لپاره ولې ډېر زیات ضروري دی زه دا وایم چې تعلیم چې ده د ښځې دپاره هم ډېر ضروري ده او سړي دپاره هم لیکن ښځې دپاره په دا ډېر ضروري ده چې کوم مخته د کوم نسل مطلب کوچنیان شیان چې دي هغو ته دوی مطلب دونې ښیي چې مطلب خپله مور تعلیم ورکړي شی ورکړي تاسو را سره اوسئ څومره تکلیف در باندې تیر سو یا په څومره ګرانۍ دی په دا بچی سبق بس تاسو خاوند ستا یا زما خاوند نسته زما خاوند مړ دی زما بچی باندې مطلب سیسونې ما په تکلیف سبق په ویلې نن زه ډیره خوشاله یم اوس شکر الحمدلله زموږ حالات هم ډیر ښه دی او د دې سبق هم پر مخ ان شاء الله تعالی زموږ اراده ده چې په یایو به ته یو مور د یو مور لپاره لکه ستا بچی بس د وخت مور وي د هغې لپاره څومره ضروري دی د هغې دپاره دا ضروري دی ګوره ما څلور جمعې ته ویل دي زما بچیان چې دي مطلب ما تعلیم ته ډیر برابر کو زما د بچیانو چې دی تعلیم بیخي برابر دی ولې زما په څلور جمعې نو دې دور سبق ویل دي چې مطلب د نن 10 ډیګري اخیستې د دې بچیان خو به بالکل مطلب ډیر مطمئن نه وي ټولنې لپاره څومره ضروري دی خاص کر د پښتنو لپاره بالکل ضروري دی د هر مور لپاره ضروري دی بیا د هغې د خپل لور لپاره ضروري دی سبقان وي پر بچیان پر مخ بوز دي اوس نارینه کار څوري سبق وي مطلب زویان پر مخ بولای سي او لونه نسی بولای صحیح راځو تاسو لور ته بیا یوره ته څه فکر کوي چې تعلیم د زنانې لپاره زموږ په سیمه کې کومې ګټې لري کومې فائدې لري په را روان وخت کې یا د اوس وخت لپاره تعلیم څومره ضروري دی په نن نړۍ کې د نن وخت لپاره چې کوم تعلیم دی هغه خو بیخي ضروري دی مطلب که ښځې کړی او نر تعلیم کړی دواړو چې کړی نو معاشره چې کومه ده هغه ډېره ښه پوزیټیو سي موږ پوزیټیو آیډیاز پر مخ بوځدی سو موږ یو پوزیټیو سرکل جوړولی سو خپله معاشره ته چې کوم دی موږ ښه زده کړه ورکو چې ما تعلیم کړی دی نو زه خپل کم تر ما چې کم کسران دي ما ورونه دي زما خویندې دي یا مې به فیوچر کې زما بچیان وي نو دا به ګرد له ما څخه زده کړه وکړي نو چې زه زده کړه وکړم نو اټ مینس زه دا شی فارورډ کوی سم په مخ باندې نو دا په افغانستان کې افغان طالبانو حکومت پس هلته د نجونو پر تعلیم باندې ځونه لګېدلي هغوی به غوښتنه څه کوي یا د هغو نجونو د هغو لپاره خو زه ډېره زیاته مطلب خفه یم ما دا خبره مې واورېدلې مطلب ما ته سمه زړه راله ما ویلې چې د دوی څه کم تعلیمونه دي دا شان خو ګرده بند سو خو زه هیله لرم زه یم چې را روان وخت کې به انشاءالله
دوی هم د دوی حالات به هم سم سي نو هغو ته موږ دغه خواست کوو چې دوی هم د خپلې بچیانې څکمې دي ښځې څکمې دي تعلیم پر خوا دې راولي چې ښځه تعلیم وکړي نو معاشره څکمه ده هغه نوره زیاته بهتره کیږي. تاسو به څه پیغام په دا اړه لرئ لکه څه غوښتنه زه هم دغه خبره کوم کوم چې دا کوي زه هم مطلب کوم تعلیم د ښځې لپاره مطلب هغه ډېر ضروري ده او کوم خاص طور د افغانستان نجونې دي زه سم کوم چې موږ نن خوشحالي فیل کوو نو زه هم باعث دوی هم مطلب دا خوشحالي موقع دوی ته میلاو سي او دوی ته دا مطلب ایجوکیشن سي دا هغه دوی ته الاو سي او دوی ته د مطلب دا پرمیشن ورکړي. صحیح ډیره زیاته مننه. تاسو دلته د دې مورکۍ او د دې د بچیو د دې ترڅنګ نوري پښتنې زده کوونکي چې کومې وي د هغوی خبرې مو واورېدلې د نورو داسې خوندورو موضوعاتو لپاره د ډیوا ټي وي او ډیوا ویب سایټ کتل او اوریدل مه هیروئ.